پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمایي چې دا واقعه د قوم ته ذکر کا. بنی اسرائیل کې ډېر لوی عالم عارف مشهور پیشوا چې ډېر اوچت درجه ته رسېدلی او د ګمراهۍ په کنده کې را پرېوته. علم ته الله واغشت، معرفت ته واغشت، ایمان ته واغشت. قرآن کې د نوم ذکر نه دی خو مشهور دا ده چې د نوم بلعم ابن باعوره دی او د شام د بیت المقدس سره نږدې کنعان نومي ښار کې اوسېده. بني اسرائیلی دی. د بعض کتابونو علم ورسره قرآن د دا صفت ذکر کړي چې الذي آتیناه آیاتنا دله موږ آیاتونه ورکړي، علم ورسره. فرعون غرق شو، تباہ و برباد شو. د مصر علاقه مسلمانانو ته بنی اسرائیلو ته پاتې شوله. الله پاک موسی علیہ السلام ته حکم وکړ چې یو قوم د جبارین هغوی سره جهاد وکړه. موسی علیہ السلام د بنی اسرائیلو لښکر تیار کړ. چې کله دغه قوم ته پته ولګېده چې موسی علیہ السلام لښکر تیار کړ او حملې له موږ پسې راځي، د فرعونیانو د غر کېدو نه دوی خبر شوي. فکر ورسره شو چې د موسی علیہ السلام او د هغه د ملګرو نه به څنګه بچ شو. راجمه شو، بلعم ابن باعوره له ورلل او ته موسی علیہ السلام ډېر زورور سړی دی، ډېر لښکر ورسره دی، که راشي نو د ملک به رانه واخلي. ته دعا وکړه چې موسی علیہ السلام دلته نه راځي. بلعم ابن باعوره ته اسم اعظم یادو او چې کومه دعا به کوله هغه قبلېدله دې مستجاب الدعواتو. بلعم ابن باعوره ورته وی افسوس داسې خبره کوي چې د یو نبی په مقابله کې ما را پورته کوي. نبی سره فرشتې وي، که هغه ته زه خیرې وکړم نو زه به تباه و برباد شم، دنیا او آخرت میں تباہ کیږي. دې خلکو ډېر منت زاري وکړل خو بلعم ابن باعوره ونه منله. خلک واپس شو او سوچ فکر مشورې وکړلې. وی بیگم صاحب نه بغیر کار نه کیږي، نو بس د سرو زرو امیل هغه راوړو بیگم صاحب ته ور په غاړه کړه. په خدای به شي پته به شي دا کار به په صاحب باندې کې، صاحب مبارک ته به دا کار به کوي. هغه وی بیغمه شه دا زما دونه سات کار ته ګوره تماشا وکړه. خضر علیلا او بلعم ابن باعوره ته منت زاری شروع کړل. وی دا ستا قوم دی چې دوی تباه کېږي او خرابېږي او ته پکې یې، نو دا ښه نه ده. ډېرې مجبور کړه هغه ورته وی ښځه زه دې معامله کې د خپل رب سره صلاح مشوره کومه چې داسې وکړم او که ونه کړم، د دعا اجازت غواړم. استخاره یې وکړله، استخارې مونځ یې وکړ یا څه عمل یې وکړ. په خوب کې ورته وویل شي چې بالکل دا کار ونه کوي، د موسی علیہ السلام ته خیرې ونه کوي. قوم ته ویل چې موسی علیہ السلام ته د خیرونه زه منع کړی شوی یم. د قوم جبارین بلعم ابن باعوره ته څه ډېره لویه تحفه ډالۍ رشوت دی ور مخکې کړ. بیا بیگم صاحب په لاس باندې نور رشوت ورسېده. هغه پسې سوچ سړی دا کار خامخا کول غواړي. خیر ته بیا
رب سره بیا سلو کا بیاو کا د ښځې د رضا کولو دپاره او د مال په محبت کې ړوند شو او بیا ورته ویلي بیا وایي چې زه استخاره کومه استخاره بیا وکړه بیا سې ونه لیدل ښځې ته بس خدای رضا دی که نه چې د هغه ته اشاره نه درکوي چې څه کوې هغه کوه نور ته خدای خفه شو چې ظالمه ته ولې نه پوهېږي بس پوه شه مال دولت ورته ډېر ور مخکې کړی شو او دې د دعا د قبلېدو دپاره غر ته به ته یو خاص مقام ته ولته به دعا کوله نو دې په خر باندې سور شو او قوم یې ځان سره که راځئ چې ورشو د قبلېدو هغه ځای ته به ورشو هلته به دعا وکړو په خر چې سور شو داسې څه ځای پورې مزل وکړو نو خر ورته مخ راواړو او خبرې ورته شروع کړي د پیغمبر په مقابله کې خیرو دپاره ځې حیا وکړه د خدای نه دا د ګناه کار دی دا مه کوه او زه خو مخکې نه ځم خر ورته وایي زه نور مخکې نه ځم دا هم د ده لپاره یو کافي اشاره وه چې بس پوه شه واپس شه توبه وباسه دا اوسه پورې څو قدمه دی د ګناه غېښتي دي توبهګار شه دی پوه نه شو د خر نه کوشي وي راځئ چې ورځو اوس د دعا دپاره چې دی ور مخکې شو لاسونه یې پورته کړه او قوم ورسره د دعا کوي وی یا الله زما دا قوم تباه و برباد کړي دوی باندې دا عذاب را دی هلاک کړي دی دا وکړي هغه کړي د موسی علیه السلام ته دعا کوي قوم ته خیر کوي یا پیر صاحب دا ته څه کوې ته خو موږ ته خیرې کوې وایي زما ژبه زما قابو کې اوس نه ده الله تی ایمان هم واغېشته هغه معرفت او بزرګي هم ترې واغېشتله موسی علیه السلام ته دعا کوي او خپل قوم ته خیرې کوي دی وی اختیار مې خپل نه دی تباه شو وی دا ژبه راووتله لکه د سپي په شانتې ژبه بهر راووتله او په سینه باندې پرته وه وی زما دنیا هم تباه شو آخرت مې هم تباه شو اوس درته وی یو چل خیمه بلعم ابن باورا قوم ته وی چل درته خیم موسی علیه السلام او د هغه ملګري ډېر وخت شو د کوره راوتلي دي بیبیانې ترې نه پاتې دي خو چې کله زمونږ دې علاقې ته راشي نو تاسو پیغلې او خشته جینکې ډولۍ کې او د خدمت دپاره یې ورمخکې کې سودا خرڅولو د په بانه باندې ورمخکې کې معمولی څیزونه ورکې او دا خشته جینکې دا ښکاره د بني اسرائیلو لښکر ته ورشي او دا دی جنکو ته ووایه چې که بني اسرائیل در باندې لاس کېښودو هیڅ رکاوټ به پکې ني چې څه کوي نه دې کوي رکاوټ به ني دا مسافر د کورونو نه راوتلي دي نو که یو بني اسرائیلي په بد کار کې مبتلا شو دا ټول لښکر د موسی علیه السلام به تباه و برباد شي تاسو به خلاص شئ دا چل بلعم ابن باورا شیطان جوړ شو او دا چل اوخو خلکو ته د کافر قومونو اوسم دا طریقه ده یو مسلمان ملک چې کله وی نو مخکې په هغوی کې بے ستري بے پردگی شروع کی او کله چې په یو مسلمان قوم کې بے پردگی شروع شوه هر کافر چې پرې راځي نو ډېر په اسانه به دا مسلمان وی خدای دې مسلمانان بے پردې کوي نه کافر قومونه همیشه د شیطانی چل د بلعم ابن باورا چل په دې مسلمانانو کې راولي مسلمانان زنانه ستر کوي لارو کوڅو ته دې روزي نه بے ستر کېږي دې نه بے پردې کېږي دې نه او چې کله زنانه بے ستر شوله او سړو کې بدنظري پیدا شوله دا ټول مسلمان قوم بیا خدای تباه کوي نو بلعم ابن باورا شیطانی چل اوخو او د موسی علیہ السلام لښکر چې دې علاقې ته راورسېدو او دا خشته جینکې یې ولیدلې نو په دې قوم کې د موسی علیہ السلام په دې ملګرو کې
یو کس داسې را پیدا شو چې هغه د موسی علیه السلام په مخ کې یو جنۍ هغه راوستله او موسی علیه السلام ته به وایي چې دا هم تا دپاره حرامه ده، وی ته به دا حرامه ده. موسی علیه السلام ویل او وی زه خو داسې ویم، وی ښه نو زه ستا نه منم. او د هغه چې کومه اراده وه هغه اراده هغه خپله پوره کړله. دې نه پس عذاب راغی. او د عذاب په وجه باندې خلق پکې مړ شو، بے شمیره خلق مړ شو. او دغه سړی چې نو د هغه نوم زمری نوم و، زمری ابن شلوم نوم یې لکه د پښتو غوندې ښه، زمری ابن شلوم. او دنه زنا وشوله او د هغې په وجه په قوم کې بیا عذاب راغی. بیا د موسی علیه السلام په ملګرو باندې چې کوم عذاب راغی نو هغې کې یو نوجوان راغی او نیزه یې راواغېشتله او دغه زناکار او زناکاره په یوه نیزه کې دواړه وپیلل. وی یا الله د دوی په وجه باندې عذاب راغلی دی او موږ دوی له دارې سزا ورکړه، موږ معاف کا. او د دې سړي نه چې ایمان واغشتی شو وی دته په دیړه کې یو خبره ور واچولو شله، اوس هم وخت دی 3 دعاګانې د قبلوم، 3 دعاګانې اوس هم قبلوم. نو پکار دو چې ړومبی دعا کړو چې الله نیم پوه شوی بنده معجز یم، ما نه غلطي شوې ده، معافي راته وکړه، د خپل ایمان او د خپله مرتبه بیا راکړه. شیطان داسې تیر ایسته چې اړو دې طرف ته خیال نه شو، معافي نه غواړي. دا بوډۍ کرشه په ښځه راله ورته چې تا ته خواسم 3 سواله خدای اجازت درک، یو دعا خو پکې ما ته وکړه چې ما بس خدای پیغله کړي او د 14مې سپومې په شانتې ځلیږم پړقېږم. بوډۍ کرشه پې ته په دې څه کې بس دی که نه. یا سړی وي خو ستا ښځه یم ته به خوشحاله چې زه خشته شم، د چا یم خو ستا یم. سړی یې تېر ایسته او بس دعا یې وکړله خدای دا د ما بوډۍ چې ده نو دا جینۍ کې او د 14مې سپومې کې خشتی کې. هغې نه یو خشته پیغله مزیداره جوړه شوله، ډولۍ بیشنې شوله. او بیا کله یو ځای کله بل ځای، فلاني ځای کې میله ده د پیر صاحب بیګم هلته، فلاني ځای کې ولیدې شوه، فلاني ځای کې ولیدې شوله. چې کوم ځای کې میلې دي نو هلته کې دا رسېدلې ده. زوی راغی بابا د مور خو په شرمونو شرمون، فلاني ځای کې میله ده، فلاني ځای کې میله ده، هغه ځای کې هله ګوله جوړه ده. څوک و؟ یو ځل خپل کور کې وه، دا چې بهر راووتله یو شهزاده په اس باندې سورو چې دې ښاپېرۍ ته وکتل نو ډېره خشته ورته ښکاره شوه، د سترګو په اشاره یې ورته ووې، بس جوړدام ورپسې ور روانه شوله، په اس باندې سوره شوله. خلکو چغې کې د بلعم ابن باوره ښځه لاړه، داړه ورسېدله، هله ګوله جوړه شوله. زوی راغی بابا د مور خو په شرمونو شرمولو دقه فلاني پسې لاړله. های افسوس اسویلې وشو. بابا وی نو بچیا څه وکړمه؟ وی تا ته خو خدای ویلي چې 3 سواله د قبلوم وکړه یو خیره ورپسې چې خدای په منه شپې یې کړي. زړه یې خوږ شو، وی خدای په منه شپې ته جوړه کړي. په شهزاده پسې شاته ناسته وه،
او پمن سپیت جوړ شو کوم شروع کړ هغه چې شاتو کته چې رستورا پس سپین ناسته پمن را ګرولم کوي چې شاق شو پلاسه والا کتره پرې وتره د اسنه دروان اسنه پزما کرا پرې وتله کوم کولو کوړه بیا را رسیدله او خلق لیدل چې دا غفلانه را د بلعم ابن باعوره بیبی دا تاویدا جړاوې کولا اخر کې پیدا دي زوی بیا ځلو سو دې بابا یو دوا پاتره دواو کا چې خدای په زوړ حال کې نو مکه بوډه کرشو پته نه بیا جوړ شولا اده سپو شکل بدل شو درې دعاګانې وي زوی په خپل به کړلو نور ته جوړ نشو د موسی علیه السلام غونډه جلیل القدر پیغمبر سره چې ډغره وې د نیکانو خلکو سره ډغره وې نو دا به علی ایمان نه بخلاص شو خدای به بل پسې لاړ شي ولو شئنا لرفعناه بها الله وی دل من علم ورک معرفت ورک الاغین پس فاتبعه الشیطان شیطان ور پسې شو فکان من الغاوین لاړ گمراه شو شیطان قابو کو ولو شئنا لرفعناه بها کمن غستوي دلبم نورم پورته درجه ورکړه ولكنه اخلد الى الارض ازمکتا کته سپکو سيزونو تخکته شو د خواهشاتو تابع شو اوس کپی بار په اچه هم پرشيږي کبار په ناچه هم پرشيږي نو پخپل علم پخپل فضیلت پخپل عبادت پخپل تقوا دے بندہ نازی کی نا حالات بدلے گی را بدلے گی بلعم ابن باعورا یو اچت ولی اللہ طاعت عبادت پدے کے انتہا ته رسیدلو او خدای خطر او غردو نو پدے شکر ادا کول پکار دی غرور تکبر نه پکار او کم چې خراب کارونه وي داغې نه پرهیز پکار دی داغې چې کم مقدمات دي داغې نه پرهیز پکار دی چې کم ځای کې د دین د خرابېدو اندېښنه قدرې وي هغه ځای ته به نه نږدې کېږي خصوصا د مال او د بال بچ په محبت کې د بدل کارونه نه ګورې ځان اوساته او دریم سبق د پکې چې د فسادیانو او د گمراهانو سره تعلق او د هغوی تحفه او ډالې ټپالې او دعوتونه مه قبلوه پرهیز ترې کوه بلعم ابن باعوره دې ډالو ټپالو تباه کړ او څلورم سبق په دې کې دا دی چې د بې حیایۍ او د حرامکارۍ اثر او تباهي او بربادي په ټول قوم باندې راځي نو دا څنګه چې د فلانی کور به ستر نو کوي خپل کار وکي نستا ګوانډي دي ستا رشتہ دار دي پوهه کچ دا کار مکوا دا آیاتونو خلاف ورزي خپل عذاب دی او ځان سره نور خلق په عذاب کې مبتلا کوي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ اولو پدوی باندې پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اولو پدوی باندې نَبَأَ الَّذِي خبر او حال د هغه چا آتَيْنَاهُ چې موږ ورکړو هغه ته آیاتنا خپل آیاتنا فانسلخ منها د آیاتنا نه اوته دا مار چې پټ وګرځي روغ پټ امارته نه وتلی دغه د تقوا او پرهیزګاری مقام دغه نه لکه مار پټ چې اوزي د داسې وته پټ پځه پاتې شو الذي آتيناه آياتنا بلعم ابن باعورا آتيناه آياتنا جمن وتخپل آياتنا ورکلو فانسلخ منها دی اوت د هغه آیاتنا
فاتبعه الشیطان د پس شیطان لګید فکان من الغاوین نو دې شو د گمراهانو. ولو شئنا لرفعناه بها کمنګ غستوي نو دې به موږ نورم پورته کړو په دې آیاتونو باندې ولکنه اخلد الى الارض لیکن دې زمکه تخکته شو. زمکه نه مراد سپک خکته سيزونه رشوتونه وغیرہ تخکته واتبع هواه دې د خواهشات تابع شو. فمثله كمثل الكلب نو د مثال په شان ته د سپری ان تحمل عليه کچره د باندې بوج اچي يلحس نو دې پرشيږي او تترك هو يلحس او کده پرې خو د بوج په ناچه بیام پرشيږي. ذلك مثل القوم الذين دا مثال او حال د هغه قوم دی كذبوا بآياتنا چې آیاتونو زمونږ ته نسبت د دروغ کړی. فاقصص القصص نو پس بیان کا قصه او احوال لعلهم يتفکرون شاید چې دوی سوچ او فکر کی. ساء مثلا القوم الذين كذبوا ډیر ناکاره د حال او مثال د هغه قوم كذبوا بآياتنا چې نسبت د دروغ کړی زمونږ آیاتونو ته وانفسهم كانوا يظلمون او دې په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي. من يهد الله فهو المهتدي هغه څوک چې الله وته هدایت وکړي نو دې په سم لار د هدایت. ومن يضلل هغه څوک چې الله بلاره کې گمراه کړي فاولئک هم الخاسرون پس دغه کسان تاوانیان دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.